وزیر دې حاضر کړی شي. باچا سلامت، زما دپاره څه حکم دی؟ وزیره ما چې تا ته کوم کار حواله کړی یعنې قبر تیار کړی شو. او بالکل باچا سلامت، قبر تیار کړی شو، خو تاسو ما ته دا ونه وې چې دا قبر تاسو د چا دپاره تیار کړو؟ وزیره دا قبر ما د ځان دپاره کړستل دی، ځکه چې ما ته د قبر حال احوال پته ولګي چې څه دي پکې. ورشه وزیره په دې کلي کې داسې څوک وګوره چې زما په دې قبر کې یوه شپه وکړي او ما ته د قبر حال احوال ووایي، د هغه شپې په بدل کې بوله زه خپله ټوله بادشاهي ورکړم. باچا سلامت، زه یو عرض کوم که خفه کېږئ نو زه خو یم زیشان ستاسو وارث دی او ستاسو دپاره به پکې دې شپه وکړي. غلی شو ګستاخه وزیره، موږ پیډته باچا سلامتو زما دپاره به پکې دا وزیر شپه وکړي. زیشانه بنده چې دا خبره زما نه ونه باسې، خو په ما پورې نښتی چې ستا دپاره شپه کومه نو د ځان دپاره یې ولنه کومه، خو حقیقت دا دی چې دا شپه نه ته کولی شي او نه زه کولی شم. غلی شئ ګستاخانو، دا ستاسو د دواړو کار نه دی. وزیره ورشه په دې کلي کې څوک وګوره چې زما په قبر کې یوه شپه وکړي. ټیک ده باچا سلامت، ستاسو د حکم تعمیر دې وکړی شي. باچا سلامت، څه ویم که ستاسو دې کندې ته څوک تیار شي او زه ستاسو وارث یم، ستاسو دا باچایي ما ته حسیم پاتې ده، خو خلک پې څه لړته. غلی شه ګستاخه، چا چې زما شرط پوره کړو دا بادشاهي به د هغه وي. السلام علیکم ساجده بندو. وعلیکم سلام وزیر صاحب، زه تاسو ته هرکلی وایم. ساجده بندو د دې دپاره راغلی ما چې باچا یو حکم کړلی او هغه حکم دا دی وایي چې کم ځوان یا کم بوډا یا کم یو هم کس یوه شپه زما په قبر کې تېره کړه نو هغه له به په بدل کې زه خپله بادشاهي ورکومه. نو په دې لاره باندې تېرېدم او ته مې ولیدې ډېر ښایسته ځوان یې، نو دا بادشاهي به ستا سره ډېر خوند کوي او بله دا زما په شان یو ځوان به ستا وزیري، نو په تا مې دا بادشاهي پیرزو ده. ستاسو د خولې څه حکم دی؟ وزیر صاحب ستاسو خبره په ګول بدله، خو دا ټایم کې زه لږ وزګار نه یم او ټیک ټاک کوم، زما اوس 100 کې فالورز پوره کېږي انشاءالله، نو زه پای کې بیزي یم او زه د دې خبرې نه معذرت کوم، په قبر کې زه شپه نشم کولی. صحیح ده ساجده، ستا خپله مرضي ده او زمونږ خپله لاره ده، ځان خپل ټک ټوک ډتوه، زه دنه لاړم. السلام علیکم کاکا. وعلیکم سلام بچیا، خیر شه. کاکا یو ډیر غریب او عجز انسان راته ښکاري، د باچا د خولې یو پیغام مې در لاوړ دی او بله دا ده چې غریبي دې هم ډېره زیاته ده، زه یم چې دا نیستي دې ورکه شي. د باچا د خولې دا پیغام دی چې کوم انسان زما په قبر کې یوه شپه تېره کړه نو د هغې شپې په بدل کې به زه هغه له خپله بادشاهي ورکوم. ستاسو څنګه خوښه ده؟ و بچیا په دې عمر کې مې کې باسې بیا د باچا قبر خو به د لمانانو ډکي او هغې کې خو مفتي شپه نه کوي، خو زه په دې خپله غریبۍ خوشحاله یم بچیا، خوشحاله یم. زه د کاکا وطم غاړه کېنښود، یا پروردګاره چې دا به څه کېږي، خو دا باچا چې کوم دی خلک دې دومره یېرېږي دې قبر نه چې دې له وڅوک وګورو یاره. ټیک شو دا زمونږ د کلي چقولټېټې نه دی، ساده انسان، هغه به دې ته غاړه ږدي. نوروایده وی مامونده ویله اوس دې ومونده ورځه پې. السلام علیکم چقولټېټې صاحب، سلامونه او احترامات قبول کا. وزیر صاحب هر کله راشي خدمت وایه. خدمت خو به درته ووایم، خو دا راته ووایه چې څه کار کوې. وزیر صاحب تا ته خو پته ده چې زموږ د ټول دنیا کې دغه یو خر دی او هغه له واښه وړم او واښه له کومه. چقولټېټې صاحب ستا دپاره ډېره د خوشحالۍ خبره ده، د دې یو خر نه علاوه د له باقي ټول ملک درکول غواړم. وزیر صاحب څه مطلب پوه نه شوم؟ مطلب دا چقولټېټې صاحب بادشاه سلامت ته چې کوم نه اعلان کړلی او دا ویلي دي چې زما په قبر کې کم ځوان یا کم کس یوه شپه وکړه نو هغه له به د هغې شپې په بدل کې زه پوره بادشاهي ورکومه، خو هغه صرف دا غواړي چې ما ته زما د قبر حال هغه سړی ووایي. وزیر صاحب خبر خو ډېر ښکلې وکړه، خو د باچا صاحب قبر ډېر ګنده نه وي او ماران وږي نه وي. وا چقولټېټې صاحب ځان په خبره پوه که، ستا د باچا د عمل سره او د هغه د قبر سره څه کار دی؟
په دغه قبر کې خو به ستانه تپوس کیږي او ستانه به د څه تپوس کیږي ټول عمر دې دغه یو خر کته کړلی او بره کړلی د خر په باره کې به ستانه تپوس کیږي او باقي مونځ او دس خو تکې خو بس د خر باره کې 2-3 تپوسونه به دنئ په خپله ملک به پاس شي او بادشاهي به والې او بله دا زه به در سره وزیر یم مزې به کوې مزې ښه زما نه به صرف د خر تپوس کېږي راځه د باچا څخه خبر ما ته ښیه نه نوځم پکې او لږ سوله به ما ته پرېږدي رڼا دپاره راځه راځه یا الله شکر دی بادشاهي دې مبارک شه د اوس نه ځم راځه راځه چې خپل ټټې صاحب دا باچا صاحب قبر دی سمله پکې ښکلی یارېږم سوری موری ته پرېږدمه صحیح ده او خاورې ماورې د باندې اچومه ښه سوری موری ته پرېږدمه خاورې ماورې ورې چمه لږ سوری پکې پاتې دغه مې ته حواله پرېښو ښه دا پوره دی لکه بس دقه به ایزه سوری دومره صحیح دی خو ما هېر نه کړې پسه به ډوډۍ را راوړې سورګی چرګ به را راوړې او سورګي به رارتاو کړې سجل لږ وزیره باچا سلامت ستاسو د حکم تعمیل وکړی شو او ستاسو په اکنده کې مې یو بل سړی غرق کړو دا څه ګستاخه باچا سلامت د ګستاخۍ معذرت غواړم خو هغه عالمان صاحبان یو خبره کوي که ښه عمل دې دغې کندې له ویوړو نو دا د جنت د باغونو نه یو باغ دی او که بد عمل دې ویوړو د جهنم د کندو نه یوه کنده ده باچا سلامت خبره ترخه وه خو حقیقت دی په دې کې زه یو پیر بیا معذرت غواړم ستاسو نه علي زما خوی بور علي زما توبه ده زما زمره کو ما توبه ده پرېږده زما د خلق خپل چټي کوم ما توبه ده علي توبه مې ده توبه پرېږده مبارک شه نه مې د بګر نه بچئ لکه ولې څه چل راځه مړه شپه دې کړله باچایي دې مبارک شه نه مې د بګر نه بچئ لکه راځه باچا سلامت دې استغفار له راوړه نه مې د بګر نه بچئ باچا سره ما خدای اور پورې کړې اور دې مې خدای پورې باچا سره پرېږده نه ځمه پرېږده نه ځمه باچا سلامت دیګنو ته پکې څه ضرورت دی ته به اوس یو غریب سړي له خپله باچایي ورکړې غله شه ګستاخه زما په کارونو کې کار مه ساته باچا سلامت وارث دې زه یم او میراث په غریب سړی خوري ولې خبره دې هېره شوه په کوم وجه ته ما ووې زما په قبر کې یوه شپه وکړه تا پکې شپه کوله څو باچا سلامت تاسو زما نه غټه ده مطلب دا هو دا تاسو د ملک باچا یې چې تاسو څه کولی شئ تاسو سره اختیار دی بس که خبرې مه غږه چې ځو دا غریب استقبالي وګورو راځه چې ځو باچا سلامت لکه راځه څنګه راځه نظم بیخي نظم په باچا د وطن در په باچا وطن در نظم ده خبرې د خوښ کې ده څه دې وکړه سخته دې تېره څه چل شوی دی ما ته دا قصه وکړئ چل شوی دی ځه باچا یم دغه شي زما دغه جزې نه دغه پکار دی دا خر به ساتم یم به او نیم دې پکارو ټیک شو ځه داسې چل دی چې صرف باچا سلامت ته دې رسومه او دا قصه چې کومه ده دا به هغه ته زه پخپله کومه صحیح ده راځه هغه استقبال تاسې هم راوتي دي باچا سلامت چوي وانه چوي دا څه ګډې وړې وې ته خو اوس د ملک باچا یې پوچې خبرې کې د غونځاخي بیا نه د غونځاخي نه د ګستاخه بچه مونږ به تا ته اچو ته د ملک باچا جوړېږه اوسو باچا سره مو زما باچایي نه ده پکار وزیره دې سړي ته څه مسله ده چې د ملک باچایي نه خوښوي باچا سلامت دې وزیر له حکم ورکوي چې دا خبره واضحه کړي کړت مه کوئ د چرګو په شان کښېنه وزیره چې چل دی سړی صفا خبره نه کوي باچا سلامت ډېر په معذرت سره یم دا خبره خو پکار وه چې ده کړې وې تاسو ته خو اصل کې خبره دا ده دی چې خبرې وکړي نو بیا پې خلک نه پوهېږي او دی اصل کې د ډایلاګ نه پرې کوي نو د دې د وجې د ده دا خبرې زه تاسو ته واضحه کومه په کومه شپه چې دی په قبر کې څملاستو نو د ده دا سوچ و چې زما خو صرف په دغه دنیا کې دغه یو خر دی او د خر په باره کې به زما نه تپوسونه کېږي نو کله چې حساب کتاب والا رالو او د ده نه تپوسونه شروع کړو نو ده ته یې ووې چې حساب کتاب راباکه نو ده ورته ووې چې زما خو دغه یو خر دی د خر حساب به څه زمانه تاسو والی نو هلته کې هغه ورته ووې د خر هم ډېر حساب ستا سره کېږي
نو داسې چلو شو چې دته یې وویل په فلاني ورځ باندې په خر باندې تا زیات بوج سور کړی او راکېښودو پې نو دا ملا یې ویله ټوله شنه شنه کړه لږ ساعت بعد چې دی په هوش کې راغی نو دته یې بیا وویل چې په فلاني ورځ باندې خر تږی شوی او تا وله لیټ اوبه ورکړي دي نو بیا یې په ده باندې راکېښودو او دا طرف وله شنه صحابه کړو نو لږ ساعت بعد بیا رالو او بیا یې تپوس وکړو چې په دغه خر باندې یوه ورځ تبه وه او دا ډاکټر له نه وبولی نو بیا یې پرې راکېښودو او دا طرف یې وله شنه صحابه کړو باچا سلامت ہوں ددی یو خر بوجھ ونی زشن سب شے ما ددی باچا ته نیم تیار ہوں باچا سلامت د دې غریب سړي په خبره زه اوس ورسېدم چې یو د زناور دومره حساب کتاب کیږي چې د ملک د باچا په څه حالي نشانه بچیا زه اوس په دې خبرو پوه شوم چې هغه تور تیارې لا وه په دنیا کې ورڅه کول پکار دي موږ خو په دنیا کې هېڅ نه دي کړي صرف لګیا یو ګېډې ډکو او خزانې ډکو هغه خزانې نه هر څه پکار دي کوم چې د آخرت خزانه ده په دنیا به نیکي کوو انشاءالله او دا زموږ وعده ده چې نور ټګي برګي به نه کوو ټیک د باچا سلامت خو زه یو عرض کوم وایه وایه زیشانه بچیا څه وی زه یم چې ستا د باچایي دې وزیر ته پاول وکړو یاره زیشانه بچیا زما ډېره خوښه ده دې وزیر صاحب ته به دا هارونه واچو او دا باچایي دې د ده مبارک شي و د باچا زویه چې دا خبره زما نه ونه باسې په اخره کې ښه ټیک ما پې ډکوئ باچا سلامت ته یو خر بوجھ ونی په مګ یو زم روغ نشته سوره شې ما نه هذا كان شين صعب شوي سین صاحب سین صاحب شه سين صعب صار سلام هم صار سٹارٹ لگا سٹارټ ته ځان جوړ باچا سلامت بازه دې دې اکشن باچا سلامت ته یو خر بوجھ ونی زه ټاکی شې ما خو بیا خلک دته په خبرو نه پوهېږي او ډېر خلک ګیله کوي وای دې د ډایلاګ ټیک ته صحیح دی ټول خاندل کله خاندل دې ډایلاګ نه چوپ کنه پرې کوي دا خبره به زه واضح کړم دته د خولې خبره ده صحیح ده ما کټ کا بس ها سٹارټ نه ما کټ کو صحیح دی سٹارټ اکشن وزیرا ها وزیرا دا سره سوي وزیرا څنګه دا سره خبر نه ښکارا کوي باچا سلامت ډېر په معذرت سره ویما دا خبرې خو د ده د کولو دي چې تاسو ته یې په خپله خوله وکړي خو اصل خبره دا ده دی چې ډایلاګ ولي نو خلک پې نه پوهېږي وایي چې دا دی څه وایي هلته کې دی د پیړۍ نه کونه پرې کوي ډایلاګ نه ونه پرې کوي هغه وایي صبر زما خبر ته وکړې هغه وایي چې زه به ول خپله بادشاهي ورکړم کوم د هغې نه بعد شروع کوه که نه هغې نه بعد شروع که که نه یا د مسلمان ښه زما نصیب ته خر ته بوس کېږي راځئ ځو د باچا کندر ته ښیه چې ننوځم پکې خو لږ سوره پکې رڼا برابري دی یا لکه مسلمانه دا ته څنګه خبرې کوي خلک بیا وایي د ډایلاګ سب قرطار دي وکیل صاحب څه مطلب پوه نه شوم مطلب دا چې خوټه وکیل صاحب ما یو خو دا وکیل صاحب وزیر صاحب اکشن والا چوي اوه باچا سلامت دی و چې وای نه چي اکشن والا چوي څه شی وانه چوي دا ته څه ګډې وړې وې اوس د مل باچ نو بچا سلامت یو خر پوجا باچا سلامت ته یو خر بوجھ ونی نشته صاحب شایم بیا موږ ټایم راکاو چې موږ ته وایو چا خبرې کوي موږ چې شاته موږ چې کار کوو چې شاته خبرې کوي دا خو قصه وه وایه که نه سٹارټ ته باچا سلامت ته یو خور خور پوجا موږ ته غوږ نه چې دا ته وایم بیا باچا سلامت ته یو خر پوجا باندې باچا سلامت ته یو خور بوجھ ونی چپ شاله تاسو باچا سلامت ته یو خور بوجھ ونی زه نشته صاحب شایم باچا
बादशाह सलामत बादशाह सलामत हो बादशाह सलामत ته یو خور बादशाह सलामत چپ شو ورګه ته یو خور ته مو مړه شي बादशाह सलामत हो ټک ټک مکول شي خوښه बादशाह सलामत हो ته یو خور بوجه بنې زه شته بشم خدای تبا کوي ته خدای تبا کوي کو کنه په سوالې ټک روپے ورکو ته په سوالې ټک ها چپ چپ شي बादशाह सलामत د دې یو خر په وجه رشنه صاحب شو बादशाह सलामत چپ شي ټیکی تمام